په دغه وجه ستا بیړه غرق چې تا د خلکو د اصلاح نیت کړی دی. تا په کار وای د خپل ځان د اصلاح نیت کړی وای. په دا غیبت سره دی ځان ګناهګار نه بولي، په دا غیبت سره دی ځان ملامت نه بولي، بلکې وای زه صورتحال بیانوم، ما حق بیان کی، ما رښتیا وویل. یعنی گناه هم وکي او الټا و دې ته د حق نوم ورکوي چې ما حق بیان کړي. امام رازي رحمت الله علیه چې یو واقعه بیانوي چې یو مرشد پر خپل مرید باندې ډېر محنت وکړي، قرآن ور زده کړي، د تهجد په لمانځه یې پوه کړي، علم یې پوه کړي، لیکن په هغه مرید کې تبدیلي نه راتله. نو دې مرشد ورته ویل چې تا دا علم په کم نیت باندې وکړي؟ ده ویل حضرت ما دا علم په دا نیت باندې وکړي چې د خلکو اصلاح وکم. نو دې مرشد ویل په دغه وجه ستا بیړه غرق چې تا د خلکو د اصلاح نیت کړی دی. تا په کار وای د خپل ځان د اصلاح نیت کړی وای چې زه دا علم دا د دې دپاره کوم چې اول زه پر هدایت باندې روان سم، زه زما زندګي د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق وګرځېږي. دا فکر دا نن په معاشره کې نیستي او نافع دي چې له انسان سره د خپل ځان فکر پیدا شي او چې تر څو پورې په هر انسان کې د خپل ځان فکر نه یې پیدا سوی، د خپل ځان د اصلاح فکر نه یې پیدا سوی، تر هغه وخته پورې بیا اصلاح نشي راتللی. لیکن نن په مټ کې د خلکو د اصلاح فکر شته د نور، لیکن د خپل ځان د اصلاح فکر نشته. له موږ سره دا فکر نشته چې موږ چې دوه کسان سره کښېنو، دریم سړی په مجلس کې را اخلو غیبت یې شروع کړو. که درې کسان سره کښېنو، یو څلورم سړی په مجلس کې را اخلو غیبت یې شروع کړو. حالانکې دا غیبت دا سخته ګناه ده. په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الغیبة اشد من الزنا، دا غیبت تر زنا سخته ګناه ده. علماء کرام د دې وجه بیانوي چې دا غیبت تر زنا ولې سخته ګناه ده. وایي دا په دې وجه سره دا غیبت له حقوق